زما ویډیوګانې د ساعت تیرۍ یا ټایم پاس کولو لپاره نه دي او نه غواړم چې ستاسې وخت ضایع کړم. زه هڅه کوم داسې یوه موضوع باندې ویډیو جوړه کړم چې تاسې ترې زده کړه وکولی شئ او خیر در ورسیږي. که تاسې نننۍ ویډیو وګورئ او هغې کې راغلي سپارښتنې په سمه توګه عملي کړئ نو ډاډه یم چې یو څه وخت وروسته به ما او دې چینل ته دعا وکړئ، ځکه چې نننۍ ویډیو کې تاسې ته هغه راز افشا کوم د کوم په مرسته چې تاسې کولی شئ خوشبخته یا نیکمرغه انسان جوړ شئ او ژوند مو په مادي او معنوي ډول شتمن شي. په لسګونو پیړۍ کېږي چې د ټولو نړیوالو دینونو او کلتورونو له لوري د خوشبختۍ د دغه حیرانونکي راز په باب خبرې او لیکل شوي دي او کېږي. او تر ټولو جالبه خبره دا ده چې نننی علم هم د دغه راز حیرانونکي نتایج منلي او پر هغه د تایید مهر لګولی دی او دا راز د شکر کول دي. په هر هغه څه باندې شکر کول چې خدای درکړي دي او له هر هغه چا څخه مننه او شکر گزاري کول چې په شکل د اشکالو تاسې ته مادي یا معنوي خیر در رسوي. تاسې به هم ښایي ډیر ځلې د مشرانو او هوښیارانو دا مشوره اوریدلې وي چې وایي په دې حال هم شکر وباسه او قناعت وکړه تر څو ژوند کې دې رڼا راشي. بدبختانه زما په ګډون به ډیرو زیاتو خلکو پر دې طلایي او ارزښتمنې مشورې سترګې پټې کړې وي، خو که چیرته تاسې په شعوري ډول منندویي کول او شکر ویستل شروع او تمرین کړئ نو تر یو څه وخت وروسته به ستاسې ژوند په جادویي ډول مثبت تغییر وکړي او تاسې به ورځ تر بلې زیات نیکمرغه کیږئ او پر مخ به مو د پرله پسې مثبتو چانسونو او امکاناتو دروازې پرانیستل شي. که تاسې په سمه توګه د شکر کولو په طریقه پوهیږئ نو کولی شئ د ویډیو کتل همدلته ختم کړئ او خپل کار پسې لاړ شئ. خو که چیرته غواړئ چې د شکر ادا کول په هغسې طریقه زده کړئ چې ستاسې ژوند ته بدلون ورکړي نو ویډیو تر پایه وګورئ. د ویډیو لومړۍ برخه کې د شکر ادا کولو علمي ثابتې شوې ګټې در پیژندل کیږي. دوهمه برخه کې د دې کار طریقه او وروستۍ برخه کې د شکر ادا کولو یو څو توضیحي بیلګې در سره شریکوم. سلامونه او درناوی. منندوی اوسېدل یا پر خپلو ښېګڼو شکر کول نه یوازې په دینونو او کلتورونو کې یو غوره برکتي او روزي پراخونکی عمل ګڼل کیږي، بلکې علمي څېړنې هم د دې عمل نتیجه کې د حیرانونکو نعمتونو پر راتګ شاهدي ورکوي. اسلام شکر کولو یا شکر ویستلو ته د یو مهم او لوړ فضیلت لرونکي عمل درجه ورکوي. په همدې ډول په عیسویت، یهودیت، بودیزم او هندویزم کې هم منندویه او شکر گزاره اوسېدل لوړ او غوره مقام لري او دوی پر دې خبره ټینګار کوي چې پر ټولو هغو کوچنیو او غټو ښېګڼو او نعمتونو شکر ویستل ډیر غوره دي چې انسان ته ډالۍ شوي دي. ټول دینونه وایي چې پر موجودو نعمتونو شکر ویستل انسان خوشبخته کوي، هغه ته په معنوي لحاظ ارتقا ورکوي او د هغه ژوند ته لا زیات نعمتونه او برکتونه راکاږي. په ارادي او شعوري ډول د شکر ویستلو عملی تکرارول د انسان روح ته سکون ورکوي، ذهن ته رڼا او په مجموع کې ژوند هوسا کوي. شکر ویستل، شکر کول یا شکر ادا کول نه یوازې انسان ته ښه احساس ورکوي بلکې په فزیکي ډول هم ډېرې ګټې وررسوي. دا خبره د ارواپوهنې او نیورا بایولوژي په برخو کې علمي څېړنو تایید کړې ده. لاندې واورئ چې شکر ادا کول څنګه انسان باندې مثبته اغیزه کوي. شکرګزاره اوسېدل کولی شي د انسان ژوند ته حیرانونکې مادي او معنوي بډاینه راوړي،
خو دا جادو نه ده، دا ارواپوهنه او نیورو بیالوجي ده او دا د واقعیتونو د ادراک قوانین دي. د شکر کولو او منندوی اوسېدلو ګټې: اول، شکر ویستل ښه او مثبت لور ته د توجه تمرکز بدلوي. کله چې انسان شکر کوي نو هغه هغو شیانو ته پام کوي چې لري یې، نه هغو ته چې نه یې لري. همدا کار د انسان په دننه کې د شتمنۍ احساس ایجادوي. کوم انسان چې په خپل دننه کې ځان شتمن احساسوي اکثرا د ژوند امکاناتو او چانسونو ته ژر متوجه کیږي او کاروي. د FMRI په مرسته ترسره شوې څېړنې ښیي چې د شکر ادا کول د مغزو مخې ته برخه، کومه چې د پریکړو کولو او ځاني کنټرول برخې سره تړلې او وینټرال سیسټریټم یعنی هغه برخه چې د جایزې ورکولو او نیکمرغۍ سره تړلې فعالوي. دې سره د دمافین او سیرتانین اندازه زیاتیږي، تشویش مو کم او د خوشحالۍ احساس مو ډیریږي. دویم، شکر ویستل پر ځان باندې د شخص باور زیاتوي. کله چې تاسې خپلې ښېګڼې، بریاوې او امکانات وینئ او پیژنئ، ستاسې ماغزه په دې خبره باور کول شروع کوي چې تاسې د ډیرو ښو شیانو لایق یاست. پر ځان باور لرونکي خلک په آسانۍ سره د بریا پر لور تلونکې لار پیدا کوي، ریسک ته غاړه ورکوي او هدفونو ته ځان رسوي. دریم، شکر کول د سترس اندازه کموي او تاسې یو ګټیالی شخص جوړوي. تحقیقات ښیي چې شکر ویستل د کارتیزول اندازه کموي، فکری تمرکز او ذهني روښنایي رامنځته کوي. مطمئن او منسجم شخص بهترې پریکړې او ځیرکانه چلند کوي چې دا من جمله د هغه په اقتصادي حالت هم ډیر مثبت تاثیر کوي. د شکرګزارۍ کول د کارتیزول یعنی د سترس هورمون فعالیت کموي، انسان سره مرسته کوي چې د سکون او آرامتیا احساس وکړي. د 2003 کال تحقیق ښیي چې کومو کسانو چې روزانه هغه څه لیکل کومو باندې چې شکر کاوه، هغوی د نورو خلکو په نسبت تر ډیره حده د تشویش او ډیپریشن د احساس څخه خلاص وو. څلورم، د فزیکي روغتیا لا ښه کېدل. شکرګزاره خلک ښه خوب کوي، ولې چې مثبت احساسات تر خوب وړاندې د سترس اندازه کموي. تحقیقات ښیي چې شکر ادا کول د وینې فشار ښکته کوي او د مقاومت سیستم غښتلی کوي. پنځم، د کشش یا جذب قانون او د شتمنۍ ارواپوهنه. له شکر کوونکو اشخاصو څخه مثبته انرژي خپریږي او انعکاس کوي. دا عمل د هغه پر لور د شاوخوا خلک، کاروبارونه، ښه چانسونه او مثبت انساني اړیکې ځان ته راکاږي. شکرګزاري کول د شتمنوالي احساس زیږوي او نه د فقر، چې همدا کار د انسان ژوند ته نوي امکانات، د ګټې او ښېګڼو سرچینې او چانسونه راولي. شکر ویستل ارتباطات خوږوي چې شخص ته د ټولنیزو اړیکو او امکاناتو دروازې پرانیزي. خلک داسې کسانو سره ناسته پاسته خوښوي کوم چې د دوی عزت او د نیکیو قدر کوي. دا کار نوې ملګرتیاوې، کاروباري اړیکې او امکانات ایجادوي. شکر کول څنګه ادا او تمرین کړو؟ منندوی یا شکرګزاري کول یوه ډیره ځواکمنه روحاني وسیله ده چې کولی شئ په اسانۍ د خپل ژوند په چارو کې وکاروئ. شکر کول دا پر هغو مهربانیو، نعمتونو او رحمتونو باندې د زړه له تله اقرار او مننې کول دي کوم چې موږ ته د ژوند په بیلابیلو شیبو کې د خلکو لخوا د حالاتو په شکل او په ټوله کې زموږ د خالق له لورې پیرزوینه کیږي. شکر یا مننه ادا کول کېدای شي د کلماتو په مرسته، د متقابل نیک چلند او یا هم داخلي احساس په شکل څرګند کړل شي. اول، د شکر ادا کولو لپاره یوه کتابچه جوړه کړئ او هره ورځ په هغې کې هغه کم تر کم 3 شیان نوٹ کوئ چې په درلودلو یا حاصلولو یې شکر باسئ. دوهم،
کله چې نور خلک در سره نیکي او ښېګڼې کوي نو د زړه له کومې او په اخلاص سره ورڅخه مننه، تشکر او شکریه وکړئ. دریم، د ذهني مراقبې یا فکري تمرکز حالت ته داخل شئ، سترګې پټې کړئ او په آرامتیا سره هغه شیبې یوه د بلې پسې در یادې کړئ کومو کې چې مو د یو شي یا یو حالت له کبله د خوشحالۍ، رضایت او شکر کولو احساس کړئ. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې مننه کول، شکر ویستل یا شکر کول باید یوه یا دوه ورځې نه بلکې په پرله پسې ډول وي، ژور او د احساس سره وي. شکر او مننه کول باید سطحي او سرسري او د عادت له مخې نه بلکې ژور او د احساس سره یو ځای وي او یوازې په دې حالت کې به نو تاسې د شکر کولو جادویي نتایج وګورئ او دغه نتایج د انسان مادي او معنوي خوشبختی ده. د شکر او یا مننې ادا کولو یو څو بیلګې. اول، په روغتیا باندې شکر کول. شکر خدایه چې په تنه جوړ یم، د تګ لپاره پښې لرم، کار لپاره لاسونه، کتلو لپاره روغې سترګې او اوریدلو لپاره سالم غوږونه لرم، عقل او احساس لرم. دوهم، د یوې بلې ورځې ژوند له امله شکر کول. خالقه شکر چې یوه بله ورځ ژوند دې هم راکړ، امکان دې راکړ چې یوه بله ورځ هم له ژونده خوند واخلم او د خیر یو بل کار هم ترسره کړی شم. دریم، له خوړو څخه شکریه. شکر ربه په دې روزۍ چې تا راکړې ورڅخه خوند او انرژي اخلم او د بدن د پایښت ضرورتونه ورباندې پوره کوم. څلورم، د کور او جونګړې څخه مننه کوم. شکر له دې سرپناه څخه چې لرم یې پکې هوسا او خوندي یم. پنځم، د کورنۍ لرلو شکریه. زه پر خپلې کورنۍ، خپلوانو او دوستانو باندې شکر وباسم. د هغوی د ملاتړ، ملتیا او محبت منندو یم. شپږم، د ملګرو لرلو څخه شکر کول. زه د خپلو ملګرو او دوستانو له شتوالي څخه شکر ګزاره یم. شکر دی چې هغوی لرم. د هغوی له محبت، پاملرنې او ملاتړ څخه منندو یم. د هغوی څخه مننه چې زما خوشحالي زیاتوي او غمونه را سره ویشي. اووم، د امکاناتو لرلو او چانس ترلاسه کولو څخه شکر کول. خالقه شکر کوم چې د زده کړې، ګټې کولو او ودې کولو چانس دې راکړ. اتم، د طبیعت په ښېګڼو شکر ویستل. شکر چې آسمان شین دی او ښکلی لمر ځلیږي، هوا تازه او ژوند بخونکې ده، ونې شنې دي او غوږونه مې د مرغانو له زړه راښکونکو نغمو خوند اخلي. د دې بیلګو لوستلو وروسته غور وکړئ او په خپله هم د شکر کولو داسې طرحې جوړې کړئ چې په هغوی کې خپله شکرګزاري عملاً احساس کړئ. یو عادي مثال دا دی چې که چیرته کوم ګوټ، شل، ړون یا د کومې بلې تني نیمګړتیا خاوند کس وینئ نو سمدستي څو شیبو لپاره سترګې پټې کړئ او پر خپلو روغو پښو، لاسونو، سترګو او نورو باندې د زړه له تله شکر وباسئ. الله مو مل شه.